په بریتانیا کې کرونا ویروس د لږکیو توکمونو خلک تر نورو ډیر وځپل. د مړو شمیر یې له نورو توکمونو سره برابر نه دی او اوس دا په ډاګه شوی چې د جنوبي اسیا هیوادونو وګړي له دې ناروغۍ د مړینې لوی خطر سره مخامخ دي. ډاکټر پورنا ګوناسیکیرا د پلیمت پوهنتون پروفیسور دی. ځان بختور ګڼي چې له دې ویروسه ژوندی پاتې دی. دی په مارچ کې پرې اخته شوی و او ډیر اکسیجن ته یې اړتیا درلوده. 6 کیلو وزن یې هم ورسره کم شوی. کله چې پرې اخته شوم په دې نه پوهېدم دا چې د جنوبي اسیا یم پر دې ویروس د اخته کېدو لوی خطر سره مخامخ یم او له دې امله به مې حالت هم ډیر خراب شي. په دې هم نه پوهېږم هغه خلک چې له دې ناروغۍ نه ډیر کړېږي او روغتون ته ځي ډیر شمیر یې د نورو خلکو پرتله له دې ناروغۍ مري. دا څېړنه چې پایلې یې پرون خپرې شوې د بریتانیا 280 روغتونونو پکې برخه لرله او پر کووډ-19 اخته 15,000 ناروغان پکې څېړل شوي. دې څېړنه کې واضح شواهد شته چې د جنوبي اسیا هیوادونو وګړي د دې ویروس پر وړاندې کمزوري دي. څېړنې دا هم موندلې چې دا توکمونه کله چې په روغتون کې بستري شي د نورو خلکو پرتله 20% ډیر د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د بریتانیا د ملي شمیرو ادارې د څېړنې پر بنسټ د جنوبي اسیا هیوادونو نارینه د سپین پوستو نارینه‌و پرتله 50% ډیر له دې ویروسه مري. سربیره پر دې 40% د هغو چې د ویروس له امله روغتون کې بستري کیږي د شکر ناروغي لري چې لا یې د مړینې خطر زیاتوي. د آسیایي هیوادونو وګړي د سپین پوستو پرتله ډیر د شکرې پر ناروغۍ اخته کیږي خو موږ لا نه پوهیږو چې یوازې همدا د دوی د مړینې خطر ډیروي. دا یو لامل دی خو نور څېړنو او پوهې ته اړتیا ده. د دې څېړنې موندنې د جنوبي اسیا پر وګړو ډېر اغېز لري. د بیلګې په توګه دا بحث راپاروي چې آیا دوی ته به لومړی واکسین ورکول کیږي یا دا چې دوی به کاري چاپیریال کې ډېر خوندیتوب ته اړ وي.